نو تمام ثنا صفتنا الله لره دي. هسه الله چې تربیت کوونکی د ټول عالم دی. بیا هسه الله چې رحمان دی. بیا هسه الله چې رحیم دی. بل صفت د پروردگار عالم دا ده مالک یوم الدین. الله هغه ذات ته چې د قیامت د ورځې مالک چې دی هغه بده وي. قیامت چې دے دے مقام کے اللہ پاک ورتدین ویلی دی. دین پا عربی کے جزا توائی. مالک یوم الدین اے مالک یوم الجزا. اللہ با مالک وی دا اغا ورزی چی پا کم ورز باندے با دنیا تا سزا و جزا تقسیمی. نو دا قیامت ورز چی دا عزیزانو دا یقینی دا. قرآن کریم کے دا قیامت دا ورځ دا پارا چکمی صیغه راځي نو باز زینو کی دا ماضی صیغه راځي لك اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربا ماضی صیغه ده. علماء وایي چې قیامت خو تیر شوی نه ده، دا خو با آئنده راځي. نو دې د پارا الله د ماضی صیغه ولې استعمال کړي؟ فرمایي چې یو تیر شوی حال وي او یو راتلون کې وي. تیر شوی شی چې دی هغه زیات یقیني وي په نسبت سره راتلون کې شي. قرآن کریم د ماضی صیغه ځکه وویله چې دا قیامت داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی. نو تیر شوی شی زیات یقیني وي نسبتاً راتلون کې شي. نو الله فرمایي چې داسې وګڼئ لکه چې تیر شوی. اوس دا به کله وي او څنګه ورځ به وي؟ الله دې امان راکړي. کله به وي نو قرآن کریم کې راځي چې پنځه خبرې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. پنځه سيزونه داسې دي چې داغه علم سوا د الله نه بل چاته نشته. ان الله عنده علم الساعه. قیامت بکلی الله فرمایي چې د دې علم سوا د الله نه بل چاته نشته.
چې په کوم ورځ وي، په کوم تاریخ وي. علما وایي چې د قیامت د برپا کېدو ورځ چې ده نو هغه به د جمعې ورځ وي. قیامت به د جمعې په ورځ برپا کېږي. علما لیکي چې د جمعې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ دا تاسو چې د جمعې مونځ ته راغلي یې دې ورځې ته جمعه ولې وایي؟ جمعه اصل کې جمع کېدو ته وایي. نو د جمعې ورځې تم جمعه ځکه وایي چې دا ټوله دنیا به په دغه ورځ باندې را جمع شي او خدای ته به پیښ شي. نو جمعې ته جمعه ویل یوه وجه دا هم ده چې قیامت به د جمعې په ورځ برپا کېږي. اوس تاریخ به څه وي؟ نو معین تاریخ دا سوا د الله نه بلی چاته پته نه. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث. بل دا علم سوا د الله نه بلی چاته نشتا چې باران به کله کیږي. اوس کتا سو وای چې دا موسمیات والا اعلان وکړي چې فلانی ځای کې باران امکان دی او دا دی. کله وایي او نشي. ما خپل 2000 ځل دا تجربه کړې ده. وایي او نشي. په حالاتو او په اسبابو باندې دی دا معلوم کی چې د دې طرف هوا کې نمی ده. د دې داسې مثال دی لکه ترمامیټر باندې چې اته به سړی ګوري. نو جبې لاندې ترمامیټر چې کېدی نو هغه پاره چې کومې انسې ته ورسي نو پته ولګي چې د دومره ډیګري ته به 101 دا یا 102 دا یا 103 دا یا 104. نو دغسې آلاتو باندې دا معلوم کی چې د دې طرف هوا کې نمی ده. قدرت مخالف بله هوا پې راولي هغه نمی وتښتوي او په هغه ځای باران ونشي. نو وینزل الغیث دا علم سوا د الله نه بل هیچا ته نشته چې باران به کله کېږي. ویعلم ما فی الارحام بل دا علم سوا د الله نه بل چاته نشته چې د مور په خېټه کې معلوم کی چې دا الک دی او که جینۍ ده. دا پته ولګئ چې دا الک دی او که جینۍ ده. اسپتال کې اومه زما لور داخله کړې وه. ډاکټرانو ما ته وویل چې مولانا صاحب ستا نه یو مسلې تپوس قرآن کې راځي چې ویعلم ما فی الارحام. کم شی چې په رحم کې دی په دې خدای علم دی چې دا هلک دی او که جینۍ ده. نو اوس خو مونږ چې سکرینینګ باندې وګورو نو دا پته لګي چې دا هلک دی او دا جینۍ ده. او خدای وایي چې دا پته هیچا ته هم نشته سوا د الله. نو ما د دې دوه جوابه وکړه. ما ورته وویل چې ګوره خدای ویلی دي چې ویعلم ما فی الارحام. ارحام جمع د رحم ده. رحم هغه کڅوړې ته وایي چې کومه کڅوړه کې دننه خېټه کې بچی لویږي او تربیت پکې علي او پکې تر 10 میاشتو پورې پروت وي رحم هغې ته وایي.
اوس دا رحم چې دی د دې شکل بالکل د پوکانای په شان دی، لکه ماشومان دا پوکانای پړسي او به د دې داسې مثال دی. او د دې رحم خوله چې ده هغه د تشو متیازو خولې ته بالکل مخامخ. نو مال خدای ویلی دی چې ويعلم ما فی الارحام، عالم دے الله ما په هغه شی باندې فی الارحام چې کوم شی پر رحم کې پر رحم کې دننه چې کوم شی پروت دی په دې خدای عالم دی چې دا به څه شی جوړي. مال د دې دا معنی چې څه وخت کې د پلار نطفه د مور رحم ته لاړه شي او هغې سره بیا د مور نطفه یوځای شي، د قرآن کریم مراد دا دی چې د مور او د پلار دواړه نطفې چې یوځای شوې په دې اوس زه عالم ما چې دې دوو نطفو نه به زه هلک جوړوم او که په دې جینۍ جوړوم. ما په دې خبرو پوهېږي؟ اوس خو تاسو ته ډېر پوهېدل پکار دی، ځکه چې ښځې پوه شوي دي نو تاسو به څنګه نه پوهېږئ. ښځې پوه شوي لاړې کومې مرتبې ته ښځې ورسېدې، خو تاسو ما هغه د شاه دوله شیخان یې اوس خو ښځې پوهېږي، تاسو یې ټل ته کړئ. تاسو چې کور ته سودا یوسئ کپړې مپړې نو ښځه یې داسې وکړي نه اوس کپړه ده چې تاره وایي درته که نه په ایمان در ستاسو نه شی ده چې تاره مړه نو سړي پشا په څه پوه کړي په خپلو وړو دې خپېمانه کړي. غوښه که یوسې کور ته داسې یې راوچته کړي اډو سړی ورته نه ښکاري، ټولې پیپړې او اډوکي درکړي، سړی ورته نه ښکاري. نو ښځې هغه سټیج ته ورسېدې چې مونږه اوس ټل ته شو. لا نور دے خدا خیر کی وہی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں، دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. دالا ابتدا دا دیش تماشے بو نو ویعلم ما فی الارحام. اللہ وی دغا وقت کی پا دی زا علمم او زپی پویم چې د دې دوه نطفو نه به زه الک جوړوم او که جینۍ به جوړوم. مال ډاکټر صاحب اوس وایه نو ما ته وایي چې کریکټ. مال کریکټ دی او که ټوکری دی وي زه کریکټ نه پوهېږم، پښتو وایا یا اردو وایا. څه پوه شوې؟ ویل اوس پوه شوم چې دا خبره دا ټیک. ما یې کته په سکرینینګ باندې هغه جرم چې کم جراثیمونه د مور پر رحم کې الګ جوړیږي یا جنۍ جوړیږي، که هغه جرم معلومولی شي چې دې جرمونه به الګ جوړیږي او که جنۍ به جوړیږي، هغې نه بعد بیا په ما سوال وکړه، بیا به انشاءالله بل جواب درته. قرآن هغه کلام نه دی چې ته یو سړی په دې کې پاتې راولې او د دې جواب نشي کولی. جواب عالم سړی د هر سوال کولی شي. کم ځای کې چې زه ستا د سوال جواب ونه کړی شم، د دې دا معنا نه ده چې اسلام عاجز دی جواب نشي کولی، بلکې زما علم کمزوری دی ځکه جواب نشم کولی. تاسو خیال راغی؟ اسلام محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار
رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوان لیظهره څنګه دی لیظهره علی الدین کله اسلام دې د پاره دی لیظهره علی الدین کله چې دې په اعتبار د دلیل سره په ټولو ادیان باطلو باندې غالب وي په اعتبار د دلیل سره اسلام چې دې هغه یو دین هم د ځمکې په سر پاتې نشي راوسته بلکې د هر مشکل جواب چې دې هغه اسلام سره تاسو هم باندې یو سوال وکړي چې اسلام قرآن او حدیث دا ویلي دي او ظاهري خبره دا ده د دې جواب وره اوس مال د دې بازي وخت کې جواب رانشي د دې دا معنا چې زما علم کمزور دی کینی جواب ضرور شته تاسو خیال راغلی نو ويعلم ما فی الارحام دریم شی دا دی چې د دې علم سوا د الله نه نشته بل چاته چې د مور پر رحم کې با د نطفونه الک جوړیږي او کجنې به جوړیږي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زب سبا څه کار کو الله وی اچاته دا علم نشتا چې زب سبا څه کار کو اراده یو څه کړی وي او ورپیخ بل څه اراده دې کړی چې دفتر ته ځم پلاره کې د لارای وې اراده دې کړی وي چې زه ټیکادارای پسې ځم پلاره کې درته دشمن ناس دیولې دي په اراده وځي چې زه دکان ته ځم خیال امراغه چې دکان ته ځم نیمه لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دې هارت اٹیک وشو دکان ته هم نه رس روانه چې زه سودا راوړم आवाज در پسیوشي چاله په معشوم هیزا او لګیدا دستونه الټای په ولګي اس نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس نفس په دې قادر نه ده چې زب سبات څه کار کو اراده د خیر کړی وي ورپیخ شر شي اراده یو څه کړی وي ورپیخ بل شي دا سلورم وما تدري نفس بأي ارض تموت پنځم دا الله فرمایي چې ایس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې وي زب کم ځای کې مړ کېږم غریبان خلات سکه بادشاہانم په دې قادر نه دي چې مونږ به کم ځای کې مړ کېږو او ضیاءالحق صاحب ته کدا پته وي چې زب پاوی جاس کې مړ کېږم نږدې به ورغلې ها نږدې به ورغلې هغه جرنیلانو د فوج ته چې پته وي د امریکای سفیر ته چې پته وي چې په دې جاس کې به مونږ مړ کېږو د جاس ته به دوی ورختلي نو غریبان خود څه کوي چې بادشاہانم په دې علم نشتا چې زمونږ مرګ به په کوم ازمکه باندې زب څنګه مړ کېږم او به مې وړي په ګولای به لګم کوی ته به غورځېږم څوک به مې علالۍ لارای به مې وای موټر به مې وای بلا برابادي کېږي زما مرګ به په کومه طریقه تاسو د جمعات کې ناس خلق ټول وای چې چاته دا پته شته چې زب په کومه طریقه مړ کېږم چاته نو وما تدري نفس بأي ارض تموت اس نفس په دې قادر نه دی چې زما مرګ به په کوم ازمکه باندې د دې زمن کې مفسرین وایي چې سليمان عليه السلام تقریر کول او اسرائیل علیہ السلام دے مجلس تراغه مجلس تراغه نو یو بوډا باندې سړی واغته ډېر کته د سیوران
ابو داوود سليمان عليه السلام ته چې دا څوک دی دا سره ویل دا هغه ملائکه ده چې دار چا مل مکیږي دا اسرائیل دی ابو دا په جړا شو ول دا کته ما ته ډېر وران والله وجدي خدای ته وګوره چې ما د دې ځای نه اوچت کاو هندوستان ته مې بوزه دا واقعه وا په شام کې سلیمان علیہ السلام هوا ته حکم وکړو بوډای اوچت کو او د شام نه د هندوستان زمکه ته اسرائیل علیہ السلام نے تپوسو کو چې دی بوډا ته دی ولې دا سوران وران کاته ورتل صاحب خبر دادا چې ما د ډېر تعجب د وجه ورته وران کاته ما ته الله حکم کړو اوس چې دی بوډا نه روح واخله په هندوستان کې او بوډا ناشته په شام کې او د داو د خدای د وعده په منځ کې کل بل 15 منټه پاتې 15 منټه کم ټیم چې د دنه د ساويستو الله ما ته خودله دی هغه کې 15 منټه پاتې دي نو تعجب مې کولو چې یا الله 15 منټه پاتې دي په 15 منټو کې به د هندوستان ته څنګه راځي خو سليمانا د خدای او د انسان وعده برابر نه دي بس ورپسې والوتو او د هندوستان په ځمکه د چنغړک نه ونی او سایت نو چې کمزه کم ټیم الله ستاد روح وستو مقرر کړي ور غرب برابر شي او غزاله بده ور غرب کوئی بم نه ور برابر تماته وای چې نن ستا په ملک زرګونه مرګونه وش دس چرته وش او د کلاشنکوب ګولای تا ته کور تراشی او په کټ کې پروت په ولګیو مرش 10 چرته وش اوس بل خبره ده چې دځ کول خکار ده که بدکار ده هغه د پلیت حکومت نه تاسو کوي چې دا دځ کول خکار ده که بدکار ادا تاسو چې دا کومه جنای خوخه کړی ده دغه نه تاسو سوارته خوشاله کلی ته تلو ما یو بوډالا زوی ټلویزیون را لېګلې زمون خپل ده نو ما ته وی چې ملا صاحب په دې ویر کې پسې ډېر باد مایا مال چې ولی وی چې هغه ډبلای غوندې را تصویر لګلای دا ما خام ټیم کې چې پکې وګورم ناسې مې زړه خوشحال شي ټول اړې دې مې داسې زړه خوشحال وي او دې ویر کې پسې ډېر باد مایا ما اورېدلي دي چې ته برخلاف یې بوډا راته ٹھیک ده کنه ګرځي ورپسې ګورې بچ سبکی انجام بم سے د ملک اقتصادی طور بیڑا تباہ شوا نن لس پینزل لس ورځې وشوې چې په بالا ماڼۍ کې اوبه نشته ټیوبویل پریوته دی کمیټه څه شوه سیلاب یې وړه کمیټای کې تصور د دې کېږي چې دا میر زما راشي او دا میر زما راشي حکومت په دې قهر اخته ده په دې قهر نه ده اخته چې په ثابت کلی کې وبنښتا یعنی د بالا معنینا جاموي وینځل د پارا زمون کور ته خلق راځي او زنانه راځي زمون کور کې جامي وینځي چې د جامو وینځل او باور کوي لالا روح کالونه کې تیار
ट्यूबवेल प्रोत थे। कमेटे वाला पकम एंड आलम फना बम लगे दिली दी चे तरो सपोरे पदे गरमाए के मशीन वर्तन रौड़ियों पे नहीं लगे तैयार ट्यूबवेल प्रोत चरता चे दुई द खेटे कार न कीगी अलता दे टोल कौम खुदा को बो यौड़े की अलता द कौम गम चा सर टक्कार पर दफ्तरों की न कीगी टक्कार चे वर्षे दर तबगूरी कजीब दे लखो खुसललो पतो बोश او کجیب دی خنو داسې سپیره شیخ میخ وي نا بابوګانم درته وایي چې شیخ اوزه آرډر شوی دی شیخان ټول نیسي نا غریب منډه ونیسي خدای دې ما تانې له ورواله خدای دې ما کچرو له ورواله خدای دې ما دفترو له ورواله خدای دې ما چپړاسیانو له محتاج کدا د دفترو قرباني چې دي ما دې خدای دوی له ورواله تک کار نے کی اقتصادی طور وہ ٹماٹر ارزان شو 15 روپے سیر شو مال کا ٹماٹر ارزان شو التا ٹیپر چی 8 روپے سیر شو پستار شاہ باچا کالونے کی ٹیوبویل تیار پروت تھے ولی مشین نہ روڑے پہ نہیں لگے کته وې پیسې او فند را سره نشتا پیسې نشتا پرون په چترال کې د پیپل پارټي د سیټ د پارا 6 لک روپۍ وی چې چترالیانو له اعلان وکړو او قوم له 2 کلو د پارا پیسې نشتا نصرت بٹو بیگم نصرت بٹو چې 8 ورځې ډیره وه په چترال کې 8 ورځې او چترالیانو ته د 40 زرو کورونه الاټ کول د سیټ ګټلو دپاره هغې دپاره پیسې وي او په ټیوبویل باندې پمپ لګولو دپاره پیسې نشته د یو ټیوبویل افتتاح و دلته په میچنی روډ باندې بے نظیره چې ورته راغلی وه په یو افتتاح د هغې 10 لکه روپۍ لګېدلې هغې دپاره پیسې وي او موږ دپاره د څکلو د اوبو د مشین پیسې نشته نو زما عزیزانو آسمانی عذاب لاندې راغلی ای که خدای ته منظوره وه او الله دې نور زیات کی زما دا دعا ده ځکه چې تاسو کړي دلته یو 2 ګوډیان دي داسې سایکل چلی خدای چې په ژوند پیژندلی دي داسې سایکل چلی نو هغه هم رستو د دې ډاکخانې سره یې جنډه ودرولې وه داسې به ورپسې اړکلی ده په کار دا دی چې دې غریب له خو چېرته هغه د لاس موټر ورکړي که نه په کار دی که نه دی مونږ خو ځه خرې له لاس وړی دی دغې له خو یې ورکړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا قوم باندې آسمانی عذاب نازل دی توربیله کې ولې اوبه نشته ورسک کې ولې اوبه نشته ملکنډ کې ولې اوبه نشته لوډ شیډینګ ولې دی په اوړي کې اوبه زیاتېږي که کمیږي تاسو ووایئ په اوړي کې خو دریابونه اسمان ته راوخیږي نو آسمانی عذاب در باندې نازل دی د پیغمبر خیرو والے قوم دی تاسو به د دې انجام